چې الله تعالی به زما سره مینه لري او کنه. دا پوښتنه مې فکر ته راغله، رایاد شول چې الله تعالی د معلومو صفاتو او غوره خویونو پر اساس انسان سره مینه کوي او هغه صفتونه قرآن کې یاد کړي. د قرآن هغه ځایونه مې ذهن کې را اړول، پیل کړل چې معلومه کړم ما کې له هغو نه کوم صفت شته کنه. الله تعالی له متقیانو سره مینه لري. دومره جرأت نشم کولی چې ځان متقی وشمیرم. الله تعالی له صابرونو سره مینه لري، نو خپلې بې صبرۍ ته خفه شو. الله تعالی له مجاهدینو سره مینه لري، دلته خپلې سستۍ او کمزورۍ ته خفه شو. الله تعالی له نیکي کوونکو سره مینه لري، له دې نه هم ځان لرې راته ښکاره شو. د قرآن پلټنه مې ودروله. ما ویل داسې هیڅ صفت په ځان کې پیدا نه کړم چې له امله یې الله مینه را سره ولري. خپلو عملونو ته مې چې وکتل نو اکثر یې په تنبلۍ شکونه او ګناهونه لړلي، نو دې آیات ته مې ذهن شو، ان الله یحب التوابین، یعنې بېشکه الله له توبهګارو سره مینه کوي. خوشحاله شوم، له ځانه سره مې ویل زما او زما په رقم خلکو لپاره خو دا آیات دی، نو دلته مې په استغفار او توبو خوله خلاصه کړه.